بدر صاحب یو ملنګ فقیر سړی و هغه خو که به دې کلي ته راغی ورته دا ملنګان یاران دوستان ناسو سره د بدرنور صاحب ډېر وخت شو ځکه چې تاسو د هغوی کشر ورور وئ ستاسو په منځ کې داسې چېرته جنګ جګړه داسې خوشګوار یا ناخوشګوار داسې څه واقعه شوې ده دا د بدرمنیر صاحب خدای بخلي دا د هغوی کور دی اوس هم د هغوی څه بچي دلته ژوند کوي څلور زموږ خویندې دي او دوه موږ ورونه وو زه کشر ورور یم ما پسې بل بچی نه دی شوی او مطلب دا دی چې بدر صاحب لاړو نو زموږ هغه ټول جوش او خروش لاړ سلامونو قدرمنو وقار جان یم د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او نن زه په هغه جنت نظیر سیمه باندې موجود یم کومې ته چې شاعران او پوهان د خاپیرو وطن وي او بالکل هم داسې ده دا د خاپیرو وطن دی ځکه خو ورته یو مغربي سیلاني دې ته د مشرق سویټزرلینډ هم ویلی دی قدرمنو چېرته چې دلته ټول فطرتي ښکلاګانې په حقیقي رنګ کې موجود دي او که تاسو د کیمرې په شا باندې دا منظرونه وینئ نو داسې منظرونه دي چې انسان پکې لکه د خوب ورک شي قدرمنو دا هغه سیمه ده چېرته چې بدرمنیر صاحب سترګې غړولې دي چېرته چې بدرمنیر صاحب پیدا شوی دی قدرمنو بدرمنیر صاحب د پښتو په تاریخ کې ډېر په ښه لفظونو باندې یاد شوی دی او تل تر تله به یادېږي د پښتو فلم هغوی د انتها بام ته رسولي او زمونږ د ټولو پښتنو دپاره یو اکیډمي حیثیت لري قدرمنو زوبه بره به هم زو دا وخه مونږ موجود یو د شاګرام نه دی خو تقریبا فاصله مونږ ته اوس هم څه یو نیمه ګنټه 20 منټه فاصله پاتې ده زوبه د هغوی کور کلي هغه لارې کوڅې چېرته چې بدرمنیر صاحب پیدا شوی دی چېرته چې هغوی خپل د بچپن ژوند تیر کړی دی اولته به د هغوی د رور سره د هغوی د کور والا سره به هم میلاوږو او د هغوی په ژوند به ورسره تفصیلي مرکه کوو نو راځئ قدرمنو بدرمنیر صاحب الله وبخي د وجود په شکل کې هغه زموږ سره نشته خو د هغه یادونه زموږ سره شته د لارو کوڅو ته رالو په دې کې وګرځېدو وچورلېدو اوس هم راته داسې فیل کېږي چې ډېر یادونه د دې کوڅو سره تړلي دي خبر شوم چې کله ژوندی و او د لاهور نه به دلته راغی نو ټرافیک په دومره زیات خلک په راغی چې لارې به بندې وي اوس چې مونږ راغلو نو تپوس مو وکړو چې د بدرمنیر صاحب د کور چېرته دی نو اکثر به خلکو یو شبه سوچ وکړو قدرمنو هغه چا ویلي دي چې په چا به کور کلي ورانیږي په بعضو خلکو باندې وران شي وطنونه بدرمنیر صاحب یو داسې سدابهار هیرو چې راتلونکي وخت کې به هم د پښتو تاریخ په پاڼو کې د هغه نوم په ښه لفظونو لیکلی کېږي قدرمنو دا مهال د بدرمنیر صاحب کشر ورور د هغوی سره ناست یم او غواړم چې د دوی سره تفصیلي مرکه وکړم د هغوی په ژوند باندې کاکاجي ډېره مننه مو کوم چې موږ له مو پروګرام دپاره وخت راکړو او ستړی مه شئ هرکلی یې درته وایو قرار صاحب تاسو نامه ماته جی وقار صاحب ډېره مهرباني چې تاسو
نه پیژنلو نامعلوم راغلی او د بدرګونه صاحب تاسو دومره معلومات وکړو چې داغه کور کلی ته او داغه ضرور ډېرې ته تاسو ځان نه ورسول د دې تاسو ډېر احساسمند ما او ډېر تاسو نه په دې خوشاله شوم موږ له ډېر خلک ټي وي والا راځي خو لکه تاسو بیخي داسې لکه یو ښه اصولو کې زموږ نه انټرویو علي مونږ چې د دې کلیو دې ته مدین شګۍ کلی وي عام شاګرام یې دي اته کلی دي خو لکه مونږ پکې دا اته لسکري مونږ دا سیدان خلک یو واړه کلی دي خو مونږ ټول عام سیدان یو زموږ پلار غټ سید مونږ سیدان یو او میاګان یو او زما پلار په دې جماعت کې دا مشرنا سره بتاستو وي تقریبا د اتیاو سلو کال پورې امامتي کړل په دې تاسو والد صاحب چې کوم هغه د جماعت مشر امامتي پیش امامو غټ پیش امامو په دې ټول علاقه باندې بل عالم 180 سال دا عمر او جی بالکل دومره شی هغه خجي نو بس تاسو له مختصر راشم او جی دا ولې چې دومره ټایم په دې کې تاسو سره ملي جی دا غي نه مطلب دا دی چې زمونږ پلان په دې جماعت کې او د دې جماعت نه زمونږ دارو چې نو د بچپن نه پرې ډیرو جوړ کې دي ډنګ ټکور ډیر خوشمندو څومره عمر واغه ټیم کې هغه ورکوټ جی دا چې الله دوله دیاله سوال 15 کالو والا خجي او 15 کالو نه بده ډنګ ټکور په باغه ګرځیدو د اخ په خوا خو بخد عزت مل شي وی کنه اوس هغه شی نشته اوس هغه انګل دنګ راواله او هغه وکی باقي کتی موږ کې راځو په دې روګي را بابونه وو دو باجی به دوګړی به مانګي به نه یو شک په جوړو نو بدر صاحب داګه نه کلارې دا خو ټول شوق نو ما بول ما پلار خو تعلیم ډیر غټ په دې ټول نو بس هغه خفقېده کنه خلکو باغ ته شکایتونه کول بیا باغ چې ته بدل تکې موږ یو ډیره د پاغه ډیره کې هغه ملس کولیږي ولا کان ځان چا منګی تللیو چا باجی ډوکړی راغستې وی ځان له خپل د ډیره هغه ملس کو په خوانه اوس هغه ملس خط بيري اوس خدای یو شی جاری دی چې دغه ملمت دروازه نه کولاوي صحیح خبره نو شی دا دی چې موږ د دې علاقې غټ نسبیو ډېر لوی سیدان یو او ډېر لوی نسب هم دی که تاسو د بل چا هم تاسو کوي نو ماشاءالله تاسو په دې تحصیل د دې زمونږ د مدین د علاقې کې تاسو چا نه تاسو کوي نه بچي به مور راځي نو بدل سه پسې زما د پلان د شپې لاړو او د هغه ډېرې نه او تختیدو او تختید نور مرګریم ته او تختید او هغه او تختید عقل لاړو هغه چرته کراچي ته لاړ داسې په دې کومې کولار یو ځای لکه مزدوري کړي بل ځای کړي په دې هغه وخت در په خاور په سر ډېر بدر شانتي تکلیفونه څوک نشي تیرولای نو بدر صاحب کراچي ته ورسېد بیا په کراچي کې په دلګوشا هوټل کې دا غزینم د یو انګريز سره خبرو که بهر ملک لاړو تقریبا 60 کال زما دارو ورکو بیخي ورکو لکه موږ بدل تلاشنی کړی دی نشته 60 کال انسان رابطه نو 60 کال بعد دی بیا په سعودي عرب کې ونیو چې بدر صاحب کو جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا په عربو کې بالکل نو د عربو کې بیا هغه جیل کې په جیل کې یو کالو شو بیا ته په جیل کې د سره مرګره هغه به ملاقات ولا راته د ورته ضرورت د خمو سلمانه ما او زما پلار خدای دنیا عالم سره او ټول دنیا پیژني دا ولي ما دلته دغه کوي زما ټیک د وجود موجود چې دا خسته د انګريزانو شان د خدای مال وجود او نه هغه شری په بیا زور لګاو نو هغه د عربو د جیل نه راو چې سیده کراچي ته راوس د کراچي نه بیا موږ د کراچي کې کور جوړ کو بیا دې نه واړو بوتلو دې په دې کراچي ایسټرن فلم سټوډیو کې سید نذیر حسین چاچی جہاں برف گرتے ہیں فلم جو کرے رہے چاچی د ناوی ویش پہ فلم جو کرے هغه زمونږ سیدو سید نذیر حسین غټ کیمرامین په وخت هغه مخکې کیمرامین په پلاور کې نه بکراچي کې هغه په داسې ته زما په ذهن کې راغلی دي یوسف خان شیربانو فلم جوړو د پښتو وړاندې فلم جوړو جی دا 71 خبره لګوره او نو هغه وی چې څنګه به جوړو زه ځان له پس زه لایټینګ کوم بدل سره او لایټمن زه اتانه روز راکې او په دغه کې کار کوم او موږ ته ماته به په بونی چالي ورته بری کراچي کې داګه کې موږ ما هغه په شریکه غټان ټکول هغه گاډي بواته تاسو بدر منیر اما بدر سه بغټي ټکولې نو هغه بجته ماته به داغه ورغه په جبل باندې ټکلو کنه دو جبل ورغه غر به خطر راوښ ماته به ته دا ټکوا زه کم نه تلاړم بس بل برابر ماته وی چې د پروګرام د غسید نجیب حسین او عزیز تبسم ډایرکټر جوړ شوی دی د یوسف خان شیربانو کې شیلی ګلو علي حیدر جوشي روان دی هغه بکس ورته شاعر د دغه بالکل علي حیدر صاحب روان دی دغه
سمیلان را روان دی هغه شانتي الګ دغه کې ګوري به بیا په پاغي سبحان شیربانو فلم جوړیږي ته تم دوا کوه زموږ مشر روندارو موږ سره التوا ریډیو بخي وسمه خدای د وړکوالي نو ډیر زیات د حد بهر شو کېو بس هغه بیا په کبنه کې دا ایجادکار جو تبسم ماجیس تبسم دا پښتو فلم دا کہانی علیه د استاد راغی الله دې وبخي کمړي جو لودو بخي او ژوندې خدای خصاتي هغه بیا په دې کسانو کې دا قسمي سره برابر شو مختصر لکه هر څه شو په کبنه کې لکه د دې چې دغه هغه ټول الله بدر صاحب راغی په خبر ته یاسمین خان بوتله او په خپل ذمہواری باندې چې دا زما سره د خور په شکل کې او دغه ټیم کې تاسو والد صاحب ته پته نشته والد صاحب ته پته نشته اوس په والد صاحب ته پته لګي بس وروره د تاسو نن د مثالو کې څو خو فلم شروع شو او بس کور بدر صاحب هم بشیرات ځان پورې بخاندل چې فلم هم شروع کړل خدای اوس خیر کې چې چبکیږي نو کارو کوم ډیر او بس ما ورته وی چې بس سره د الله نه دغه غوا مې کنور څنګه راګټ خو زموږ نه چاوړي نه کنه دا خو پټه کوم بس په خپل کار ته راځي بده کې بل ورځ ماته وی چې څه کپنې ته نن کار مکو چې موږ لاړو په کپنې کې ډیر غړنه یو فلم ایسټرن سټوډیو یو ماډرن فلم سټوډیو دا دواړه یو ځای دي دا ماډرن دی خو دا ایسټرن خو دا په منګاپي روډ باندې دا ماډرن او دا دغه چې ایسټرن فلم سټوډیو چې نه دا په شیرشاه روډ باندې و چې موږ رالو غنا د علي درو سره راغله دا جنکی دی او خپنه فلمي کنه بالکل بس د یو لسمندل سلکان ودرېدو علي در څخه پکې روان شو راشي یو چکر ولګو بیا چې چکر په ماډرن فلم سټوډیو کې دا ټایم بس بدر صاحب دې جنراسیون وی راوځه ویلا یوسف خان مبارک شه بس ډایرک هغه خو ډایرک ټول پکې قصه نه هغه خو کنه د حد بهر زبان چا د پیجه د عربو کې جیل کړه چې د اسرائیل دغه د انګريزانو غوند شکل یا شکل د جاسوس ته راغل دي زموږ دغه کې کال کې دی په خورل ته نو بس دا د نورو فلم سٹارټ شو د واغانی شروع شو منګم چې خدای پاکه اور دس سر برته سبحان شیربانو تیار شو فلم تیار شو په دې فلم کې چاله یو پیسې نه دور کړی ټول اشکار کړي اوس د خلک دغه دواګانی چې فلم هټ شي وروره فلم اسلام آباد ته راغی سیسر بورډ پاس کو او بس لکه ډیسټریبیوټرانو واغې شو په خبر باندې ولګاول ما باندې ولګید په سلیما ولګید مونږه تا خفه زهیر ناشتیو چې سبکی او په دې ماډرن فلم سټوډیو کې دا ټول آرټستان راغون شوی دی او هغه بل جوړل ته نه شمیله او بس وروره په دې کې چې اوله شو او بس ټلیفون هغه وخت موبایل نه ویږي بالکل او ډیر دا دغه ټلیفون نو ټلیفون راغی چې بدل سه فلم دومره هټ شو چې د حد نه بهر او ته فوراً بس ټیکټ د لمونګو کې کله جاس کړته 10 بجې پېښور نه جاس راځي چې په هغه ټیم کې د بدر سه بوستاسو څه فیلینګ زمونږ ته خوشاله نه چې مونږ باندې دنیا بس مونږ چې خدا دا کومه نو دنیا راغله ته ګټي ټکواو یو د بچی ته خېجی دا سره دا ګاډي راغله دا موټر راغله بیا بدر منیر صاحب بیا مونږ بیا جوړ کو زو پروډکشن منیجر هم دا په سره پروډکشن ما چلو ټیم ما ورکو چې په فلم کې کار کوو هغه ما ټیم ورکړ د سر بدومره کار کې هغه سر شډول ما جوړو یو ورم دا هغه ما نه دی پرې حالا می پرې خو چې هغه مرشه تاسو سپورټ ورسره ما سپورټ د مرګ پورې ما په خپل لاس باندې خپل د علاقې د خپل سیدانو میاګانو سره مې ورته ما ولا په شینشاه قبرستان اقبال ټاون کې ملتان روډ لاهور او اقبال ټون کې شینشاه قبرستان دی په درینم علاقې مې ول قبر واغې سو پاکه کې مې خاص او هغه چې بیا د وجه دلته والد صاحب تکله پته خو والد صاحب ته دا والد صاحب له راځم وځه د شروع د دلته په اخبار کې هغه دغه راغله ته تصویرونه راغله فلم هټ شو ورو بدر مونږ سم پیښه ډېر غټه اعزاز د شیطانی وکړه ته ګوره زمونږ امام یو ګیره دیم سپینه شوی دا زیر مطلب دا دوه ځامن دي تل هغه ته ګوره پکړې دوه سر شوی او دا د جنکی دي سره ودونه کړلی خو یا وخت ټیم کو خلک نو خو دا ساده خلک زما پلازل تراغل زما مو زویل دي خو په غالب مشلارم کراچي ته بل وادم کړل دلته پیش امام او هغه فلمونه ورته پاره کې هغه څو خځې کوي زه زمرا ولم هغه د دې منګوري نم نه پخته شوی د مونږ پلان منګوري ته ملتل
بس د دې نه خپل هغه امساو لټیمه چې خپل دا کړی راخښه شوی کراچۍ ته روان کراچۍ ته روان شه خجی اوس زه د کراچۍ خو په وخت کې لکه ډېر روان شو لکه موږ ته دا پته نه و چې د کلي نه راووت او جی موبایل دور خو نو کنه نه راځي نه په دې کې د ټوپک زما قانون شوټینګ کېده دویم فلم دا دا دویم فلم ټوپک زما قانون فلم سٹارټ او جی او غانا یاسمین خان کوله خجی او دې چې راغلی هغه وخت خدا بستونه مستونه نو کنه په دې جناب کې به خلک له او په خیبر کې بتلو په تیزو کې بتلو نو زما دا پلاټ چې راغلی دی په کراچۍ کې په ټي سي سټیشن کې کوشې دی نو دته خو دا پته نشته چې زما ځای کم دی کې دی کم دی دا شي خدای علم نو چې کراچۍ څومره غټ خالد چرته اخو ډېر علم اخو خپل په علم کې غرض تل سبقونو کې تل اخو بخاریو کې نه ګرځي د کنه خو د خدای په کورونو ګرځي زمون والد سے فوډه دوا غوړ سره د ټول دنیا د پته چې هغه په خلک ټول راته دوا به ته غوښتل چې کله پټیشن کې کوشو په سيټي ټیشن کراچي کې کوشو او د اریان ولړل ټول خلک وته یو رشي والا د په نظر کې کړه راغې پسې په بابا ته سکه ویچره زما د یو زویره او هغه یو نه د بری خو هغه یو ډیر خراب کړي موضوع په سره راغلم خو ما ته زغه زم نه معلوم او مطلب دا چې کم دې ته پسې لاشم هغه شی والا ورته وستا د وسه د شي دغه شته چې تاله یادوم یا څه او څه کار یا وی بدرمونه نومې دي او وسه شینه شروع کړی او دا جنکې باندې کې اوسه ځل تعلیم ما ساده خلکو جلسته کې به خبره ستوري بر د بیان کړه خجی جو هغه شی ورته بابا د خدای ز پاره وی ز بدر باندې پلاره هر څومو کما چینه بدر باندې مو اسکه مروټي بدر باندې مو خور ما هغه سره مله کو زبر ټیک هغه تر سو مې وښ په 2 منټه کې خجی هغه شوټینګ کې د ټوپک زما غاړو شوټینګ و چې بهر ولاړو ما خو غړې کپنی غنه ډیره غټه خجی په دې کې څو ګډه ما ته ویاره یو رشي والی سپینګر راولل چې یو غټ لټی په سر دی خجی او پلاس کې کونټي هم ساده او وی چې دلته ما زویره وا څوکیدار ما ته وی چې ما څوکیدار ته مې چې شي کومه ګیټ د سټډیو نه ډیرو ګډلک بهر لګیدل ما چې شي کړو زمون پلار ولاړل دغه مخ ته علم نو چې څوک نه چې څوک دی او څوکیدار ته مې ډور کې یا څوک ته کې څوک راغلی غریب غربا راغلی چې ته هغه ټیم کې پلار ولید چې مې ولید د ما ځان پرې خو بدن یې ورغلم په بدر سره په بدر سره ورغلم دی یاسمین خان سره لګیاره ټوپک ما غانو غانه ما کټ کاوي چې جل ما بابا راغل گیټ کې ولاړ راځه هغه تندې لکړس ورکو فلم ټوپک زما قانون راغله دغه کا شوټینګ ختم شو شوټینګ کینسل کا خجی بره ما کې نو هغه ما ته دا وی چې راتل په ما کې ډېر تجربه کاری دا بابا به وستر ازاس او ساتي ولې جره بیا چا شیطانی کړی او ډېر راغله دې په خپو کې دې پوکه د شنو ګور دا ټوله کپنی راوته دا پزرګونو لکونو پروډوسران او ډایرکټران او دا جناب دا خبر شو چې بيد بازار صاحب پلان راو رسیدو او جی سټډیو دغه په شي دلاره مې ته به شوټینګ کینسل کو برکینه او اما یاسمین خان بلګ روس راشي بیا خجی ما غیب ورته بیا دغه کوم نه لکه هغه ما بچو داسي د پلان او د دې سونه ما بچو خجی چې څنګه د ګټ تلارو ما جعفر پلاس سره برګړه کول ویزره د مانو سره برګړه نکوم تاسو والد ما والي سمات یې سره ما زبر په ټوله کې شپو کوم خو تاسو برګړه وګورئ څومره کال بعد را لیو او برګړه مو سره وکړل تسلیم ولا ورکړل مې د شکارو کا بابا چې دا غوډي د خدای پاک عزت شروع کړل په کروڑو روپۍ منغو غټلې او دا د خلکو نه برداشت کیږي چې پتا پشي دا اخبارونو درغه سي د جمعه ته وي شیرانه درغل دي مې دا خبرې بروسه کو وشټوله کې خپل راوت ته استاد سلام ته ولاړ سره د خزو د جنکو د زلو د نو او ډایرکټران دي پروډوسران دي ایروګان دي او جنکی دي د خدای د تخپي عزت باندې چې کم یو د الله سره جو دوا ورته کوي خجی بابا مې جنبو یو خو هغه د بدر صاحب سره ما خو پوه کړم مې دا جو موږ ټول غره کې وره یا او مې هغه ته چې څه هغه شی به زو چلوم او یوسف خان شیربانو فلم دې مته به وچلې مو چلوم درته دا دنیا به مو ګوري چې پته ولګي چې حقیقت سره بالکل جی منګه دفتر کې کېنا سو داخله کوم ډیر جاته سو په دې کې ما کا لاړم مې بابا ته چې چا د بدر سره وی واده کړل دا خزر اولبه او خزر به ته خښو کی یاسمین خان
یاسمین بسلا ما ته ما وې مې یاسمین ته بده شو کې چې مقبره ساده سره د خدا 100% یقین دی چې دا واده زمونږ دی زمادي ذکر کړل خو ته هغه ته وې چې بابا دا زمونږ کاروبار دی نه استاد یې ماخلی نه استاد یې اخلم دا په دې خو موږ له تنخواه راکې او مطلب دا دی موږ کار کوو یو کمپنی د ته په دې باندې ته ته چا ویلي غلطه به ویلي خځه هغه کړل چې ته ول په کلی کې کړل هغه خځه بابا دا خو موږ تنخواه په دې باندې جوړه مرامي واسطه رامي واسطه جو بابا سره سلام ملام کو یو الګ ته وی نه اوس پینټه بوتل لور بابا بوتا خپل دغه ورته شروع کو چې بابا بدر صاحب ته بسوي نه دا تا دخل کو شیطانت کړل موږ له خدای پاک یو مقرره کړل یو داسې کمپنی چې هغه کې موږ له خدای پاک داسې کار راکړل چې موږ په خپه عزت یو ګاډي راته ولاړ دي نوکران راته ولاړ دي او مخکې خو موږ ډېر په بور حالات کې په موږ باندې الله رحم کړی دی او مطلب دا دی که تا د بل سړي به ښځه یم خو زه ستا زوی نه یم په دې کمپنۍ کې په لکونو جنکۍ کار کوي خو دا ټول په دې طریقه چلېږي څوک د چا سره واده دی کې خاصې خلکو ته ښایي چې داسې دی او داسې دی ته په دې شیطانو مینانو چې عمل نه کوي او بدر تسلي لا کله شوې ده تسلي کېدی شي نه بس بیا ته به هغه شی وچلوئ کم کې چې تاسو واده کړی هغه ورته مونږ وچلو یې سره الله یو کو ته بیا په شادي راغو په لاندې سینما حال کې په کپنو کې غټه سینما غاني کنه یو بس هغه کې فلم ورته موږ سٹارټ کړو لکه هغه پکې خراب شي بیا موږ هغه دغه رسۍ کټ کې نیابت کړه هغه رسۍ چې کټ راو یې کته وګوري چې بابا شاته په کوسه واغو هغه دا خو پرشتیا دا خو ولار او بس ورو دا غوبل جوړ شو فلم بند کو بس هغه بیا ڈاکٹر راغستنې منې دی ورته وویل بلها ساعت بعد घंटे بعد زمونږ پلار په اوس کې شو مې بابا ټولې غلطي چې شي دي او اوس مې تازه به مې چې زموږ ماما ورته چندن میان مې اوس مړل مې ته بال ته جو سحر به پسې گاڑی دی یو د ماسوته نه بدی ګرځي او بس امامتي نور مکو خلکو په قرار کې نه د روپو پندار بل مندر او پیسې ډېرې او مولا سره خو په پیسو مې نه وځي نو بس وروره بس ما 15 ورځې ما پلار هلته وشوې او تلو راتلو به ولله مونږ شیرشاه ته چې بس بیا هغه زما پلار وویل چې زه واپس ځمه هلته زما بچي دي او کور دی او مطلب دا دی جومات دی خلک دی زما پلار دغه ځای نه مونږ ورسره شریک کړو هغې کور ته راورسو او ښه په یې عزت باندې چې راته نه هغه خبره مې ورته وکړه نو په سبا اوس دی راځي نو په نن د بدر صاحب ما ته وایي چې څنګه چلو کوو ما یې داسې کار وکړه چې دا لوټونه د لسو یا د سلو زیات راوړه چې ډېر بنډې به ورته په جیب کې کېږو ځان لري بیا کوس ماري پیسې ورله موږ راوړی دا شی ورته ما په دې کټ کې ویس مې پرېږده سره خلک تاله څه درکوي ځان له کور کې قراري مونځ کوه بس دغه ځای نه ښه په خوشحالو او بس بدر صاحب یې په شا وټپه خو داسې ټپې ورله ورکړي چې سب دا مقبلې پکې نحل کړه او هغه موږ ته بیا حقیقت کې پته ولګېده چې په بدر صاحب پسې په لکونو خلکو خلک راوویسو چې دی به راوغورځئ خو بدر صاحب په داسې دوا کې چې چا نشي راغورځولی هغه چا ټپولی و هغه کې منګول پرته وه شاته د هغه ګوتې پکې پرتې وې او زموږ پلار په هغه ډېر بهینو او ډېر زیات مې بهینو په هر بیا کال کې به یو بیا شغه هغه سره خامخا تېروله او نو بس دا دی چې د هغې نه بس مطلب دا دی د هغه دلته بچي کې دي هغه هم خوشحاله دي ښه په مزو کې دي او ښه په چرچو کې دي او زموږ هغه د لاهور هغه سیستم موږ په دې ختم کړو لاهور کې خو زموږ ډېر لوی جایداد جوړ کړی دی ماشاءالله زما هلته یو ورور دی دلبر ګنیر هغه هم فلمونو کې کار کوي خو اوس ما لکه زه تللی وم او هغه ته مې فلم کې به نور کار نه کوې دا شته هغه پروډیوسرانو سره هم خبرې وکړې چې وروره دا به زما وراره به نور مخکې نه چلوئ چې وجه دا کېدی شي چې زما دا وراره زما ورور کړی د غیرت کار هغه فلمي دنیا کې په سلونو فلمونه یو کړي خو ټول غیرت دی بې غیرتي یې نه ده کړې او زموږ یو داسې کار یا به بل څوک راوځي او په دې هلک په داسې کار وکړي چې زما د هغه ورور هغه نوم به ټول ختم کړي صحیح خبره ده بالکل زبردست نو ما خپل وراره ته دلبر منیر ته وایي په دې روژه کې مور مړه وه زه تللی وم روژه مونږ هلته لاسنیوه وه په دې روژه کې ما وي بچیا پروډیوسران ټول راوغواړه فلمونو ملمونو کې به کار نه کوې بیا هغه ما پوهه کړه ما ته نه پوهېږي داسې کار به باندې ډایرکټر وکړي چې د بدر صاحب هغه نوم به بالکل خاورې دی بیا هغه ما سره اتفاق وکړو
وی چې په کروڑه روپۍ راکړي د کومه هغه بل کاکاجي داغه ژوند اړخ ته واپس زم بچپنه ته بدر صاحب تعلیم کړو سکول ویل نه جی د دویم پورې ویل زیات نه ویل بیا خو دا څنګه څومره ګران کړ دا سوچم چرته کړو چې دا انسان به دومره نوم غټي چې په ټوله نړۍ کې بچي پیژني نو وسو ګور نړۍ کې بچي نه موږ داغه د لاس سټوډیو نه لاهور پرې نه خو راغلی موږ به اوس په وړي باندې هغه لکان دلته موږ غلطه د بدر صاحب خو د بدر صاحب په حدود ته دا بل پاګي یو پښتو ځاوا چې پاغه په لاهور کې موږ د دې پنجابي پروډوسران لګیدلی چې د سودیر لا دغه د سودیر لاندې راشي سایډرو او د نورو پنجابیانو هیروګانو لاندې راشي او لکه د پنجابیانو یو هیرو دی کنه هدایتکار دغه بدر صاحب سره خبره کړې و چې د سودیر سره راشه په سایډرو کې ته څونه پیسې غواړې نو هغه به تعالی درکما ولکون غواړم به سایډرو راشه تا خلک غواړي هغه وی چې هغه سودیر به سایډرو شي او زماله به روټوب راګي په پیښور په خور صبح سره کې په خپل خلکو باندې خپل پرتګ نه وباسه نه د څه کچا کار نشم کوله با سره چې دی کله لس لا غوړی ولا شل ورکو ما سره سایډ راشي بدر صاحب یو ملنګ فقیر سره هغه کو کبلی کلی تراغه مو صدا ملنګان یاران دوستان ناسو او په شریو کې به هغه ملنګ یار دوست دغه بازار خلک به پښتانه چاپیرو او خود دا خوږی ګپی بلګیری دا خوري ګپ شپونه بلګیده حکومت هم دا غوي په کیریر باندې نظر اچولې او مطلب چې هغه معیاري کار کړو د پښتو لپاره ډیر کار کړو او 900 فلمونه جوړ کړو دا اعزاز ورته هم حاصل غوي بیا دا فیصله وکړو حکومت چې په 2009 کې دوی ته صدارتي ایوارډ هم ورکو او خو د بد مرغه د بدر منیر صاحب سره ژوند وفا ونکړه او غردي دنیا نه ایوارډ موږ لرا هغه ارمان نه ایوارډ موږ لرا هغه ایوارډ چې تاسو ته ملو شو تاسو څه تاثرات او څه فیلینګز بس هغه ایوارډ بیا دغه دوه خزوي کنه نو د یو زم د کلی دا یو د پنجاب د باغوان پورې د برګریډ لوټه نو د دې د ډبره لکان باغ دغه نه جوړې ده خجی چې یاره دا یو وی چې مال دی دا ایوارډ کې او بل وی چې مال دی ایوارډ کې بیا پاره کې د فلمین رسې کسانو پروډوسران وګورتم زلاړه ماغوي چې یاره دا ایوارډ چې خرابېږي او د شي شعر چې موږ وینا کړی دا ایوارډ په تاسو ملایوي ته راغ وروره جو بس بیا مشرف سے موږ ایوارډ راکو 3 لک روپۍ نقلی راکړي یو ایوارډ راکو او د دوه کې د دوه بچیانو موږ ته سدسي تقریبا 4 لک روپۍ راکړي دا په تاسو په انسټاګرام کې د شو خامخا کوي او دا وکال پکاله کوي دا برسي موږ کار پکاله کوي برسي په انسټاګرام کې کوم ډیر ټاپ برسي ډیر